سلامونه مې واخلئ ملګرو، جاوید رحمان ما امید کوم چې ټول به خیر خوشحاله به یې. څنګه چې په دې سایټ باندې تاسو ته ویډیوګانې ښکاري او دا ویډیو چې تاسو څنګه به شروع کړو که داسې ویډیوګانې نن سبا په ټیک ټاک باندې ډېرې زیاتې په ټرینډ باندې روانې دي. هر سړی و چې دقسې ویډیو زه جوړه کړم او مطلب زما ویډیوګانې وایرل شي، نو بالکل د حقیقت خبره هم دا ده چې دغه ځای نه ویډیوګانې اپلوډ سړی دغه ځای نه څوک چې ویډیو دغه ځای نه جوړه کړي او د دغه ځای نه په ټیک ټاک باندې اپلوډ کړي، نو د دې ویډیو د وایرل کېدو چې دی نو تقریبا 80-90% چانس بالکل جوړېږي چې دا ویډیو وایرل شي. خو شرط دا دی چې د هغه ځای نه اپلوډ کړئ د کوم ځای نه چې اوس تاسو ته ښیم. ویډیو سکیپ کوئ مه، ویډیو کې زما سره تر اخره پورې اوسئ. او بله خبر دا ده چې زیات کسان وایي یار موږ په دې ویډیو باندې نه پوهېږو، نه دا څنګه ویډیو ده، لکه مطلب موږ لکه په دې سیټینګ باندې بیا نه پوهېږو. نو بهی دې کې څه جاز څرول خو نشته، دې کې نه څه دغه چرول دي چې یار تاسو په دې باندې نه پوهېږئ. ګوره چې په موبایل کې څه کوم زما سره موبایل کې ګورئ مخامخ زه چې موبایل کې کوم ځای ته ځم هغه ځای ته به تاسو ورشئ، هغه ځای ته به تاسو ځئ او په هغه شي باندې به تاسو ګوته ږدئ. هغه شی زه چې کوم څه کار په موبایل کې کوم هغه کار تاسو کوئ. ته ګوره چې تاسو په دې موبایل په سیټینګ پوهېږئ که نه پوهېږئ. ویډیو پوره ګورئ، صحیح شوه، بیا پې پوهېږئ. او ویډیو له چې دی نو زه چې په ویډیو کې مطلب څه کوم هغې ته ګورئ، هغه تاسو په خپله ویډیو کې بیا کوئ. نو دغسې ویډیو به دغسې طریقې بیا تاسو زده کوئ. صحیح شوه، دا هر سړی زده کوي، مطلب دا چې دی دا څوک چې دی نو ځان سره تیاری نه راوړي. صحیح ده، هر سړی دا طریقې زده کوي دلته کې. نو دغه طریقه ده چې تاسو زما سره ګورئ، ویډیو پوره وګورئ. اوله خبره ده بیا ویډیو کې ګورئ چې زه ویډیو کې څه کوم، کم ځای ته زه نشان کوم، هغه قضیې تاسو بیا ځان سره دباوئ. نو موږ به چې وکړو دغه ویډیو جوړولو لپاره موږ به ټولو نه مخکې ورشو په خپل موبایل کې. ګورئ په خپل موبایل کې موږ ورشو دې دغه ته داسې زه تاسو ته دا بروزر ښیم، داسې بروزر به زموږ سره کولی شي. د دې لینک چې دی که نه، د دې لینکس د دې لینک چې دی هغه به تاسو ته زما چې د یوټیوب ویډیو ده د هغې په پیله کمنټس کې به تاسو ته د دې لینک میلو شي. صحیح شوه، په هغې باندې چې کلیک کوئ څنګه په هغه لینک باندې تاسو کلیک کوئ نو تاسو به ډایرکټ دې ځای ته راشئ. صحیح شوه، د دې اپلیکیشن نشته، هېڅ شی هم د دې لا نشته. تاسو به چلو کوئ، تاسو به ډایرکټ چې دی زما د یوټیوب چینل ته ورشئ. د یوټیوب چینل لینک چې دی زه لاندې به دلته فیسبوک کې که تاسو زما د ویډیو ګورئ پرې لاندې په اولني کمنټس کې به زما د یوټیوب لینک پروت وي. په هغې لینک چې کلیک کړئ تاسو به زما یوټیوب چینل ته ورشئ او هلته کې په اولني کمنټس کې وګورئ نو د دې ویډیو لینک به ما ورکړئ. صحیح شوه، په هغه لینک چې تاسو څنګه کلیک کړئ نو تاسو به ډایرکټ دغه ځای ته راوړئ. تاسو مخکې به دا شي کولی شي، داسې تاسو څنګه په لینک کلیک کړئ نو تاسو ته به دا ځای کولی شي. صحیح شوه، دلته کې دا لیکلی یوز ټمپلیټ ان کیپ کټ، په دې به تاسو کلیک کوئ. چې په دې تاسو کلیک کړو نو اوس دې خوا ګوره ښه ده زموږ سره څه کوي چې په دې تاسو څنګه کلیک کړو نو اوس به تاسو ستاسو دا بروزر به ستاسو مخکې کولی شي. څنګه چې به تاسو دغه یوز ټمپلیټ باندې کلیک کړو او دلته کته موږ ته بیا دې بل لیکلی یوز ټمپلیټ، دا کته یې ښکاري تاسو ته، دا کته لیکلی یوز ټمپلیټ. په دې به زه کلیک کړم. چې په دې کلیک کوم اوس دلته کې تاسو ځان له ویډیو مطلب که په ویډیو جوړوئ که تاسو په تصویر به جوړوئ که هر څه جوړوئ تاسو به دې ځای نه جوړ کړئ. هغه به څنګه جوړ کړئ دې نه به زه ځان له یو تصویر رالم. ګوره په دې فوټو باندې کلیک کړم او دلته کې به زه یو تصویر راوالم. ګوره ویډیو سکیپ کوئ وله دې ځای نه ټیک ټاک هم تاسو سره ویډیو خېجوم چې ټیک ټاک ته ویډیو څنګه اپلوډ کېږي. صحیح شوه، دې کې زه خپل یو تصویر ګورم، زه تاسو ته بیا ښیم. صحیح ده، ګوره اوس چې هغه ویډیو موږ څنګه اپلوډ کړو. ګوره دې کې ما مثال په طور دا تصویر راواغسې، دا یو تصویر به زه په هغې کې والم. دلته کې دغه دریا وه دغه نه جوړېږي لکه دغه ویډیو زموږ سره جوړه شو. بر په دې دغه باندې ایکسپورټ باندې به کلیک کړو. په دې ځای باندې ګوره دا بر چې لیکلی ایکسپورټ، په دې چې کلیک کړم اوس ګوره دا ویډیو دلته یې ګورئ دا ما ته لیکلي ایکسپورټ ویډینګ واټر مارک. صحیح شوه، دا موږ په ټیک ټاک باندې ډاونلوډ کړو، دا دې نه زده کوو. زه په دې کلیک کړم اوس ګوره دا زموږ سره کمپلیټ کېږي. ګوره اوس ښه دغسې نه دغسې طریقه به تاسو کوئ. ګوره ما ته ګوره اوس ویډیو دلته ډایرکټ اوس ټیک ټاک ته لاړه، د هغه ځای نه لاړه. ګورې ما ځان سره دا ټیک ټاک دا ماسې یو کړی دی ګیرلۍ نه ورکړم ټیک ټاک د هغه ځای نه به ټیک ټاک له ډایرکټ ورکړه. ویډیو دلته دغسې طریقه به وکړئ څنګه چې ما وکړه. ویډیو به زه او دا ویډیو به ستاسو دغه ځای نه چې دا نو ډایرکټ چې دا وګورئ دلته به راځي، دا وګوره دا په خپله اټومیټک لاړ شي. تاسو په خپل دې ځای دلته کې لیکل میکل وکړئ بیا تاسو مطلب زه خپل نه ورکوم، تاسو بیا ځان نه ورکړئ. مطلب ما داسې ورکړله. صحیح شو، دا زه ډراپ په الحال وولم. دغه طریقه به تاسو دغه ځای نه ویډیو چې ده تاسو دا ښکولی شئ، دغه ځای نه ورکولی شئ او دغه طریقه ولکه مکمل اسانه طریقه به دغه باندې تاسو ځان په اسانه طریقه باندې ویډیو جوړولی شئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي د